د طالبانو امر بالمعروف وزارت وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو که غواړئ نو تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري خپاره شوې اعلامیه کې ویل شوي د دوی وزیر محمد خلیف حنفي له بهر څخه ورغلو یو شمېر افغانانو سره په کتنه کې ویلي د دوی نظام د ښځو ټول هغه حقونه چې اسلام ورکړي ورته برابر کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اعلامیه زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې امر بالمعروف وزارت شاوخوا 15,000 میرمنو ته میراث اخیستی او تسلیم کړی دی. په بدو کې د ښځو ورکولو مخنیوی صفر شوی. د نړیوالو له لوري د افغان ښځو د حقونو په اړه ټولې اندېښنې بې ځایه دي. بلخوا طالبانو د کورسونو مالکانو ته د زده کړو لپاره به د نجونو جذب جرم دی. دغه مکتوب ښیي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل پوهنې ریاست و کورسونو او ښوونیز مرکزونو له مالکانو څخه تعهد اخلي چې تر 7 ټولګي پورته نجونې به د زده کړې لپاره نه جذبوي او دغه کار یې جرم دی. د مکتوب په 15 ماده کې ویل شوي تر 6 ښکته ټولګیو نجونو لپاره هم په دې شرط د جذب او زده کړو اجازه ورکول کېږي چې ټولګي به یې جلا، ښوونکي به یې ښځې او د دوی په تعبیر بشپړ حجاب به رعایتوي. دغه مکتوب په 10 مادو کې د طالبانو نظام له مقرراتو او اصولو ناخبري جرم بلل شوی او پر وخت د مالیې له تحویلولو نیولې، بیا پر وخت اړوندو تعلیمي حوزو ته په میاشتني ربوار او د کال په پای کې د راپورونو ورکول لازمي ګرځول شوي دي. نو کتونکو دا وی چمتو کړي خبرونه تر بیا ښې چارې ښه وخت.